قومندان صاحب ماښام کېږي خو موږ تر اوسه په دې نه پوهېږو چې هغوی چېرته ولټو که چېرته هغوی د دوزخ تل ته هم ننوځي ورپسې ورځو او هغه ترې ژغورو زمریا ته په خبره پوه شوې داسې چې د نو لږ به نور هم خولې شو خیر دی زما لپاره کومه ستونزه نشته د دوزخ دره د سازمان د ځپلو یوه سیمه کېدلی شي قومندان صاحب آفرین مامیشا آفرین زما زمریا یا اوس درې مونږ په لاره کې یو مونږ ته لاره وښیه دا 250 په شمالي برخه کې یو ورپسې یو پوه شوم تاسې خپل کار ته دوام ورکړئ پوه شوم سمه ده زر کوئ سرتېرو د ماښام نه مخکې باید هغه وژغورو هغه به موږ پسې خفه شوی دي ستا حالت خراب دی سرتېریه زه ښه یم قومندانه کومه خبره نشته څوک چې په خپلو پښو نشي ودرېدلی هغه زموږ د سازمان لپاره هېڅ ښه نه دی زموږ کار شاته مه پرېږدئ که نه نو پایله به یې ښه نه وي پوهه شوم باران قومندانه تاسې ټول به پیدا کړي دا غرونه زموږ دي بې شرفانو داسې نه داس کړم د غرونه بادشاهان او مالکان مونږ یو تاسې نه یې دا کوم غرونه چې وینې دا ټول زموږ دي ګوره عسکره ستا ژوندي پاتې کېدل مهمه دي خو عیني خبره ستا د ملګرو لپاره نشي کېدلی راځئ مخکې شئ زه په دې پوهېږم چې د زینار قومندان قاتل او وژونکی د سازمان قهرمان کېږي کېدای شي چې په راتلونکي کې مشر شي ته رښتیا وایي روژدا سرتېرې ټول سرتېري د هغه عسکر څخه د سر پرې کولو لپاره پټ هټله کوي کله چې یوه شېبه د باران فکر په بله شي عسکر به په هماغه شېبه ووژل شي ما هم د هغه عسکر د وژلو لپاره دا ټولو څخه مخکې قسم خوړلی دی زه هغه عسکر وژنم سرتېرې زه به خامخا د زینار قومندان غچ اخلم هغه ماسې نیولی دی یاده ده هر څه مې چې غوښتله ماسې پرې کوم راځئ چې ځو هغوی چېرته بیولی دی ارامه اوسه مورجانې ارامه اوسه ووایه چې ستا ملګرو زما ځای چېرته بیولی دی قمندانه یا خدایه ته هغوی ته پخپله سزا ورکړي مورجانې د خدای لپاره ارامه اوسه کومه ګناه نه لرم ترورې زه نه پوهېږم وایي توف هغوی زما ممیش ځای چېرته بیولی دی انشاءالله چې هغوی به پخپله سزا ورسېږي لږ صبر وکړه ارامه اوسه موږ مامیش پیدا کوو ته اندېښنه مه کوه له خپل کور څخه په ډېره خوشحالۍ او هیلې دلته راغلمه تر څو چې خپل ځای وګورم خو هغوی زما زوی ځان ترې بوته ما هېڅ هم ونه شي کړی خدایه ته پوهېږې چې زما زوی چېرته دی والله په بېلا چې دا پوهېږي جنۍ زما ممیش زوی چېرته دی خدای دې تا مه کوه مورجانې ارامه اوسه ته دا ترور زما کوټې ته بوځه راځه مورجانې موږ هغه پیدا کوو د خدای لپاره مخکې شه مورجانې دا بوځئ امر په ځای کې قومندان صاحب قومندان صاحب زه کومه ګناه نه لرم سمه ده خیر دی زما خور خوشې کوي ګوره ته اندېښنه مه کوه سمه ده دلته د پخوري څه نه کېږي اوس به تا یو عسکر ورور واخلي او کور ته به دې بوځي سمه ده عسکره امر وکړئ قومندان صاحب ګوره دا زموږ ګرانه او ښکلې لور کور ته ویسه او خپلې مور ته یې ور تسلیمه کړه سمه ده امر په ځای کې قومندان صاحب آسمین خورې په سمه لاره روان یې قومندان صاحب مامیش کې نښې پرېږدي هغه دومره هم هوښیار نه و خو اوس لکه چې هوښیار شوی دی لږ پاتې دی زمریا لږ یې نور هم وزغمه
زه ختم شوم خورې نور نو نشم زغملی ډاکټر ته وایي چې یو ځل مې وګوري نه داسې نشي کېدی ګوره ښکاره خبره ده چې عسکر موږ پسې دي ډاکټر ته حال مه وایه دا چې کومه ګټه نشي رسولی نو وبه دې ولي عسکره دا ووایه چې ستا نوم څه شی دی ما ته وګوره زه د دې ټولو مشر یم مشر د سپیانو مشره زه خپل کار دې کوه ووایه نوم دې څه شی دی بې شرفه زر کوه نوم دې ووایه نوم دې وایه او که نه صبر وکړه درته یې وایم نوم مې ریحا دی ریحا او تخلص دی مختار په اصل کې زه خبر څېړونکی یم مختار ها په دې معنا چې ته مختار یې ها ریحا مختار یې ها زموږ پوله دی زموږ سره چل کوي بې شرفه صبر وکړه مامیش دی مامیش میش د دې بې شرم نوم ممیش دی ممیش ها ممیش دا نوم میش دی که نه چکر وهونکی ممیش ممیش حال ووایه ستاسو کم چیرته دی زه نه پوهېږم قومندانه ما ته داسې مه وایه چې زه نه پوهېږم حال ووایه هغوی هغه لږ چیرته بوته زه نه پوهېږم قومندانه زه له هغوی سره اړیکه نه لرم رښتیا وایم ته ختمه شوې خپل ژوند دې تباه کړ بې شرفه مخکې شه زر کوه ځان مه شاته کوه مخکې شه مامیشه مخکې شه زر ځه مامیشه هغه دا ځای دی دا چې ستا ملګري څومره هوښیار دي ویې ګوره لږ وروسته که هغوی 15 کسان وي نو 15 به یې پاتې شي که 14 کسان وي نو 4 به یې پاتې شي بیا به څوک ستا ملګري وژغوري داسې د ښځو غوندې هغوی سره جنګېږئ رازیلانو زه یې مخې ته یې ووځئ که نه مخامخ ورسره وجنګېږئ نیغ په نیغ ورسره وجنګېږئ په غرو کې اتلان نه بلکې هوښیاران ژوند کوي عسکره دا خبره دې په یاد ساته هوښیاران که چېرته تاسو هوښیاران وایئ نو په دې غرونو کې د وحشي ژویو په څېر ژوند نه کوه موږ لومړی خپل عقل سره بیا خپل زړه سره بیا په خپل زړورتوب سره اتلان یو ته هم دا خبره په یاد ولره یوز درې دوام ورکړه یو درې د 450 په ختیځي برخه کې یو ستاسې امر څه دی نقشه په څارلو کې فاتح شي یو درې لږ واخونکو لارو څخه ډډه وکړه ولې ډډه وکړي یوز یو پرېږده چې راشي ټول به سره یو ځای وجنګېږو تا په ګولۍ نه وژنم یوز یو مه ډارېږه ستا لپاره ځانګړي پلانونه لرم تر څو چې زه ژوندی یم
ته به راڅخه په ارامه سوا نه خلې بې شرفه هر چېرته چې ځې لاړ شه هر سوري ته چې ځې ننوځه تا او ستا ملګري پیدا کوم لومړی ستا څخه مامیش ژغورم وروسته تاسې ټولو ته خپله سزا درکوم ته ډېر لوړ وغږېدې قومندانه لومړی ته راشه خپل عسکر دې وژغوره له قومندان سره دې خبرې وکړه تا پسې خفه شوی دی درته وایم وغږېږه قومندان درته څه وایي درته یې وویل چې وغږېږه بې شرفه هله نو قومندان صاحب بخښنه غواړم خو په نه پوهېږي داسې کار وشو مور مې زه وارخطا کړم ګولۍ مې خلاصه شوې قومندان صاحب کنه نو دوی زه هېڅکله نشم نیولی خو ما زیات نه ده لیدلی قومندان صاحب د دوی مشر مې ورته ووژه دوی ډېر بې زړه دي قومندان صاحب ورته وایو چې زما لاسونه خوشي که بیا راسره وجنګېږه ډارن دي قومندان صاحب مور ته مې وویل چې خفه نه شي بېرته دې لاړه شي تاسې هم بېرته وګرځئ څه وکړم همداسې مې قسمت کې وه د تقدیر او مرګ څخه څوک نشي تښتېدلی دوی بې شرفانو ما ته هسې هم څه نه دي ویلي جلیل قومندان ته مې ووایي چې په ما دې غوسه نه شي په ناپوهېږي داسې وشوه زه پوه نه شوم خو زه تا سره ژمنه کوم قومندان صاحب له دوی سره مینه نه کوم تر مرګه پورې ورسره جنګېږم که مړم شم بیا به هم دوی رانه ډارېږي شاهین دې زما لپاره هم ډزې وکړي قومندان صاحب یو ظالم دې زما لپاره ووژني داسې زما په اړه اندېښنه مه کوئ قومندان صاحب زویه ممیشه خیر د قومندان صاحب یو ځل مې له خپل زوی سره خبرې کومه خیر د خبرې کومه سمه ده دودو مورې ته ارامه اوسه هغه خاینان مه خوشحالوه دا چې ته د یو عسکر مورې نو همت له لاسه مه ورکوه ممیشه زمرایه مور دې تا سره خبرې کوي راکه زویه مورې ته ښایي که نه مورې مورې په دې ځای کې مه پاتې کېږه بېرته لاړه شه بېرته زموږ کلي ته لاړه شه زما څخه نور خیر درته نه رسېږي څه وکړم همداسې راته پېښه شوه خیر دی هېواد دې ژوندی وي زه خوشحاله یم مورې دا چې هېواد ما د خپل عسکر ویلي نو عسکر شوم که چېرته زما په تقدیر کې شهید کېدل وي نو شهید به شم مورې ته بېرته لاړه شه مه ژاړه سمه ده زما تقدیر همداسې دی حق دې راته وبخه بس دی بې شرفه زویه راځه یو راځه زه تا ته په تمه یم راشه او خپل عسکر دې وژغوره مامیشه موږ ته یوازې نه پرېږدو زمریه پرته له تا نه بېرته نه ګرځو خدای دې شاهد وي چې موږ ته یوازې نه پرېږدو بې شرفانو تاسې انسانان یې که خیرات لرئ خپل ځانونه مو راوښایئ په یوازې ځان درځم بې شرفانو په یوازې ځان تاسو ته بسنه کوم زما زوی پیدا کړئ زما ممیش پیدا کړئ هغه تر اوسه ژوندی دی قومندان صاحب ممیش زویه ممیشه زه له تا نه زار شمه زویه زر کوه راځه قومندانه زه په تمه یم راځه د خپلو عسکرو ټوټې به دې په غرونو کې ټولې کړي په دې عسکر پسې ډېر خفه شوي دي ها دا غرونه به ټول د هغوی له مړو ډک شي پوه شوئ ملګرو خیرات خو به وي چېرته ځې په نه غریبانو مې خواړه ایښي دي ښه دوی چېرته پاتې شول آسمین مور جانې آسمین لورې ته دلته څه کوې
اته روغتون ته نه وې تللې لورې خیر ارامه اوسه مه ژړه ووایه څه شوي دي مورې موږ روغتون ته تلو خو ډرایڤرو په لاره کې بمونه ورکړل څه لیلا لورې لورې لکه چې خور دې ووژل شوه ها نه مورې هغه نه ده وژل شوې عسکرو هغه له ځان سره حوزې ته بوتله حوزې یې دلته راوسته زما بد قسمته ودرېدل چې په موږ څه کېږي ته حاصل ترور کنه دې لاړه شه ما ته هلته په تمه اوسه زه د خور اخلم ټول یو ځای روغتون ته ځو سمه ده پام کوه چې کور ته لاړه نه شې ځه لورې ځه منډه که لیلا کومه ګناه نه لري هغه مه ځوروئ هغې ماته زما ماشوم راوسته کۆناک یا وزیاو ئێدەما ورکە یا وزیاو نیوەل شەوەی جەلەی خۆشێکە کۆناک هەغە گۆنا نەدەری یاوەزیاو ئامەرمۆ تکرارکەی سام پۆ نەشوم هەغا جەلەی بێگۆنادا یاوز درێ قۆماندان سەهێب یاوز درێ وا دەیورێدەل داستە ډول کار دی یاوزیاو هغه جلەی خۆشیگی راځئ سەرتێرۆ ډاکټره رانږدې شوه پرېږده چې راشي باران قماندانه عسکره قوماندان به دې اوس په دام کې وغورځېږي ګورم چې هغه څه کوي دلته به د عسکرو هدیره جوړه شي ته پوه شوې عسکره یو کس به هم ژوندی پاتې نه شي ته کور ته تلای شې یعنې ازاده شوې ځه وځه لاړه شه سمه ده خورې زوی دې پیدا کوي ودرېږه خورې ودرېږه سمه ده ترورې زه نه پوهېږم ترورې حال ووایه ته هم د هغوی له ډلې څخه یې ارامه اوسه ترورې د هغې ګناه نشته هغه بې ګناه ده خدای شاهد دی زه نه پوهېږم چې ستا زوی چېرته دی زما مامیش چېرته دی زما مامیش پیدا که قومندان زوی دې درته پیدا کوي قومندان صاحب له دې ځای څخه تېر شوي پلټنو ته دوام ورکوو امر مو په ځای کې قومندان صاحب پام کوئ
خپلو عسکرو ته ښه وګوره لږ وروسته به یې ټوټې باد شي غږ دې مه باسه بې شرفه یا اوس درې موقعیت دې وښیه په 15:17 کې یاوز یو پوه شوم پام کوئ چې کومه پېښه ونه شي په دې ځایو کې پرته له کومې پېښې څخه موږ څه شی لاسته راوړلی شو پرته له کوم تدبیر څخه غوڅه کول معنا نه لري پوه شوې پوه شوم یاوز یو موږ خپلې غوسې ته تدبیر هم نیولی شو هر ځای کې بمونه ایښي دي پام کوئ په کراره شاته لاړ شئ وای بې شرفانو لږ وروسته به تاسو ته د ماښام خبر درکړم بې شرفان وژغورل شول داسې ښکته شه سر دې مه پورته کوه بې ځایه مه خوشحالېږه عسکره که وړاندې راغله ټول وژل کېږي راځئ سرتېرو زر کوه مخکې شه مخکې شه لیلا لیلا لورې لیلا په تا څه وشول دا حالات دې څه ډول دی ها مورې زه ښه یم په رښتیا ته څنګه یې مورې مصیبت په موږ راغلی لورې هغه بې شرفه او رذیل پلار دې د خمار د پور په بدل کې ته ورکړې تا ته څه وایې مورې رښتیا وایم لورې مورې زه اوس څه وکړم وتښته د یوې مودې لپاره ځان پټ کړه زه هم حوزې ته ځم او شکایت کوم د سردار په نوم یو قمندان دی هغه پیدا کړه په دې ځایو کې مه اوسېږه هغه یخ مغرې ته لاړ شه هلته ځان پټ کړه زما د خبر په تمه اوسه سمه ده سمه ده لیلا مه تښته ودرېږه ودرېږه لیلا لیلا راځه په کراره د هغه لکان په پای ته رسېدو دی ها زه ما خوشی کوي په دې څه کوي پورته شه موټر پورته شه مورې مورې وخته دا توای پورته ودرېږه ودرېږه ځه لاړه شه شکایت وکړه ورشه ته ته ګورې ورشه شکایت وکړه قماندانه زه هغه یو ځل ګورم سرتېریا راځه چې یو ځل دې وګورم ستا حالت راته خراب ښکاري زه ښه یم ډاکټره زه ښه یم سرتېریا زه به ښه شم ډاکټره والله چې ښه کېږم مه ډارېږه ګرانه مه ډارېږه ستا درملنه کوم سرتېریا بدي ښه دی وګوره سمه ده زه ژمنه کومه چې موږ وروسته نه پاتې کېږو زه له دې سره مرسته کومه مه ډارېږئ مه ډارېږئ زه یې ټاپ ګورم څوک چې شاته پاتې کېږي هغوی سره باید معامله ونه شي څوک چې په دې مبارزه کې ګډون کوي هغوی له مور او پلارونو خویندو څخه خلاصېږي سازمان ځان ته اصول لري
څه چې ستا امر وي هماغسې به کېږي. تښتي د زینار قمندان قاتل تښتي. هغه وولئ ویولئ ودرېږه. هغه وولئ چې تښتي. بس دی بې شرفه. نور نو د دې سړي په اړه به خبرې هم نه کېږي. وایو چې د تښتېدلو په وخت کې ووژل شو. څوک چې خپله مرګ غواړي له هغه سره موږ څه نشو کولی. دا خبر دې ټول واوري، د ترکیې ټول عسکر، د ترکیې ټول ملت دې دا خبر واوري. د ترکیې عسکرو واورئ. غوږ شئ، ستاسې عسکر تاسې ته څه ویل غواړي. غواړي چې د خپلې مور سره خدای پاماني وکړي. مامیشه زویه مورې تر دې ځایه پورې و حق دې راته وبخه سمه ده. ما پسې مه ژاړه مورې. مامیش زویه زما دیګره. غلی شه مورې ته څه کوې؟ دا ظالمان خوشحاله وې مورې. ته نه وژل کېږې زمریه. تاسې څومره رذیلان او بې شرفان یې. که غیرت لرئ نو راشئ مخامخ به سره وجنګېږو. مامیشه واوره زما زمریه. ټول ګلان کوم ځای کې چې شهیدان وي هلته غوړېږي زمریه. کوم ځای چې تا پیدا کړی هر ځای کې چې ستا یوه څاڅکې وینه پرته وي هلته به په زرګونو ګلان شنه شي. موږ ټول به یو ورځ په دې ځایو کې ووژل شو. کوم ځای کې چې موږ ژوند کوو زموږ د لاس وسلې به هم هلته ژوند وکړي. که چېرته موږ سوله ونه لیده ماشومان خو به دلته په سوله کې ژوند وکړي. موږ د شهیدانو لپاره نه خفه کېږو زمریه. سترګې مو د اوښکو څخه ډکېږي خو زړونه مو د پای ته نه رسېدونکې خوشحالۍ څخه ډکېږي. ته مه خفه کېږه زمریه. موږ ته حتما ژغورو. Karşı dağdan kuş geliyor, Mavzer sesi hoş geliyor. Bölük bölük giden asker geri dönmüş boş geliyor. Yazık oldu genç yaşına. Mehmet'im aslan د عسکر جسد به لاسته راوړی قومندانه. کېدای شي چې مور یې وغواړي وګوري. په بیرغ کې به یې تاو کړئ. کېدای شي چې په ښه شان او شوکت سره یې مراسم ترسره کړئ. هېڅوک به نه ژاړي. که چېرته مې یو کس هم په ژړا ولیده نو د سترګو اوښکو ته مو نه ګورم، سر مو پرې کوم. مامې شهید شو. هغه په جګه غاړه شهید شو. بردار شوی نه دی، بې غیرته شوی نه دی. د هېواد لپاره یې خپله وینه تویه کړه. مه ژاړه سرتېریا. درته مې وویل مه ژاړه. نیغ ودرېږه، نیغ. په خبره سره څه نه کېږي قومندان صاحب. دا اوښکې نه دي. دا د وروستي ځل په صفات د ماشوم لپاره مې توی شوې. کله مې چې هغه په غېږ کې ونیو توی شوې. په خبرو سره نه کېږي. دا اوښکې امر ته غوږ نه نیسي قومندان صاحب. که غواړې ومې وله، که غواړې سترګې مې وباسه، خو دا اوښکې به تویېږي تویېږي تویېږي. هغوی پیدا کوو. د مامېش وینه نه پرېږده چې بې ځایه تویه شي. مه ژاړه جلۍ. ماشاءالله څومره ښکلې. د هوسۍ غوندې ډارېږې. ته ما لیونۍ کوې ها؟
ته خپل ورنداره سره څه ډول خبرې کوي ها راځه راځه ته موټر وسخلاوه تښتېدل نشته مه ډارېږه د څه شي ملکه جوړوې ها دا دوه مېړونه لري او اته ماشومان غلی شه سړیه ته مه ډارېږه ګرانې مه ډارېږه راځئ له دې ځایه باید 15 عسکر ووژنې یو ځل هغوی راشي اته هېڅ اندېښنه مه کوه باران قمندانه آفرین سرتیریه راځئ سرتیرو باران سرتیریه دام کېښودل شو هلته به هم 15 عسکران ووژل شي زر کوئ راځئ خپلې ډلې سره یو ځای کېږو ښکته شه زر کوه ښکته شه ته بانټ خلاص که اوبه یې شېدلې دي ته دې کار ته وګوره څوک داسې موټر ځغلوي ښکاره ده چې اوبه به یې شي دا موټر زوړ دی زه نو څه وکړم خلاص که دا خلاص که ډېرې خبرې مه کوه لیټر ته اوبه راوړه دا لیټر ماته خراب معلومیږي وې تړه زر که منډه که Karşı dağdan kuş geliyor, mavzer sesi hoş geliyor. Bölük bölük giden asker geri dönmüş boş geliyor. Yazık oldu genç yaşına vay. Mehmet'im aslan Mehmet'im, Mehmet'im civan Mehmet'im, dağlarda ceylan Mehmet'im, av demir Polat Mehmet'im vay. Mehmet'im aslan Mehmet'im, را بشي ترورې د خدای په مرسته سره به راشي هغوی به یې راولي او دمیر پولاد مهدیم دا چیرته لاړه سړیه مخکې شه شاهینه ته دا مخامخ تپه ونیسه خبر مه په ځای کېږي قمندان صاحب
پاماني وکړه ونه خوازېږي درته مې وویل دی ونه ښورېږي هغه ژوندی دی مامې ژوندی دی قمندان صاحب مامې ژوندی دی پام کوئ ورنږدې نه شئ هغه دام دی دام ژوندی دی قمندان صاحب مامې ژوندی دی هغه دام دی جلیله پام کوه هغه ته ورنږدې نه شي هغه ژوندی دی مامې ژوندی دی قمندان صاحب موږ باید هغه وژغورو ودرېږه حسنه قمندان صاحب هغه مړ کېږي مه احساساتي کېږه زمریا دا خو مامېش نه دی قمندان صاحب حال ووایه بې شرفه هغوی مامېش چېرته بیایي حال ووایه سمه ده داسې چې دا نو وژنم دې هغه پرېږده جلیله پرېمې ده قمندان صاحب پرېمې ده چې دا ووژنم بې شرفه مامېش چېرته دی جلیله حال ووایه بې شرفه که نه نو ماغزه به دې باد شي حال ووایه جلیله هغوی چېرته لاړل یا خو اوبو ته ځي جلیله بیا نو راځئ چې زه قمندان صاحب هسې نن په موږ ناوخته شوې زر کوئ راټول شئ نه زر کوئ لومړی باید دا وژغورو هغه داسې نشو پرېښودلی جلیله داسې موږ سره ښه نه ښکاري قمندان صاحب دا چې یو څوک د مرګ په حال کې وي او موږ هغه همداسې پرېږدو ترې نه لاړ شو دا موږ سره ښه نه ښکاري که دا خبره نه وي نو هغو خلکو پسې چې موږ روان یو څه توپیر پاتې کېږي سمه ده قمندان صاحب سمه ده هغه کس چې په موږ ډزې کړي بیا یې ژغورو هغه د بیا ځلې موږ وولي سمه ده دا چېرته لاړه سړیه همدې ځایو کې به هرومرو وي دلته نشته سړیه راځه چې یو بل ځای کې وګورو پاسه ته یو ځل بیا وتښته بیا وګوره چې زه در سره څه کوم بیا د ژوندی نه پرېږدم ته دلته نشې اوسېدی ته غمجنه یې موږ کره لاړه شه هلته لږ ارام وکړه دلته د خپل زوی جنازې ته په تمه کېږم ته لاړه شه خورې سترګې دې روښانه ترورې هغه وژل شوی کس مامېش نه و مامېش ژوندی دی اوه شکر خدایه مامېش زویه ته رښتیا وایې په رښتیا هغه ژوندی دی له سردار قمندان سره مې خبرې وکړې مامېش ژوندی دی خدایه نه تا نه ډېر شکرګزاره یم ته ډېر مهربانه شکر کومه خدایه خدای پاک زموږ عسکر وژغوري قمندان صاحب له باده مرغه خو موږ پوهېږو چې مامېش ژوندی دی د خدای په مرسته سره سردار قمندان هغه ژغوري وګوره دا څه وایي انشاءالله هغوی دې زوی ژغوري مامېش زوی مې ژوندی دی خدایه شکر سرتیری
هغه عسکر به زه وژنم. زر کوه سرتیریا، کار دې پای ته ورسوه. ته چې هر څه غواړې زه یې کومه. په دې معنی چې هغه لا ګټولونکی دی، په خوبونو کې دې عسکر وینې؟ ته په ارامه خوب کولی شې؟ ها؟ راپور راکړه سرتیریا. نه نه، لکه چې یو بل هم شته قومندان صاحب. نه سرتیریا تا ته وایم ځواب راکړه. خپل کسان یې څه حالت ته رسولي دي؟ د هغو بېوجدانو کارونو ته وګوره. ډاکټره امر وکړئ قومندان صاحب. سرتیریا راپور راکړه، هله زر کوه. سرتیریا تا ته وایم ځواب راکړه. سرتیریا راپور راکړه. راپور راکړه سرتیریا، راپور راکړه. سرتیریا تا ته وایم ځواب راکړه. عسکرو خپله سزا ولیده قومندانه. هغوی په دام کې وغورځېدل. 5 کسان ووژل شول. آفرین سرتیریا، آفرین زمرایا. بارانه هغوی ټول لکه چې مردار شوي. هو مردار شوي دي. زه وشول ستا د ساده قومندان له امله نور هوښیار کسان هم په دام کې وغورځېدل. همداسې نه ده عسکره؟ سمه ده، شپې کلي ته ځو او د ورځې خپل کار ته دوام ورکوو. زرګوه 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 سرتیریا ته ته ګوره هغه وواله. صبر وکړه سرتیري، اوس یې وخت نه دی. په سازمان کې د زهرا په نوم کومه نجلۍ شته؟ له هغې سره مخامخ شوی یې؟ یا ډیشوار هغه پیژنې؟ هغه پیژنم. ادا چې هغه څه کوي او چېرته ګرځي معلومه نه ده. له ډلې سره یوازې په نوم اوسېږي. عسکر هرومرو راځي. داسې چې دا نو موږ به خپل چمتووالی ونیسو. سمدستي په دې ځایو کې ماینونه ښخ کړئ. هله زر کوئ، هله زر کوئ سرتیرو. په هر ځای کې ماینونه ښخ کړئ. په ښه مهارت سره یې ځای پر ځای کړئ. زرګوه سرتیریا اتل بشئ. ترور جانې ډېره ستړې شوې. ژمنه کوم که کومه خبره وه نو تاسې ته خبر درکوم. ځئ لاړ شئ، لږ ارام وکړئ. زه څنګه ارام وکړم قومندان صاحب؟ زوی مې د هغو ظالمانو په لاس کې دی. هغه به په کوم حال کې وي؟ زما سترګو ته به څنګه خوب راشي؟ همت ولره خورې، که چېرته ته همت ولرې نو زوی به دې هم همت ولري. خورې داسې نشي کېدلی. زموږ کور ته ځو، یو دوه مړۍ به څه وخورې، لږ به خوب وکړې. وګوره حال دې ډېر خراب دی. زوی دې ژغورل کېږي، وروسته به هغه ستا په حالت خفه شي. زر کوه خورې، زر کوه چې ځو. زر کوه خورې، هله زر کوه. پاڅه 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 چې ځو خورې، پاڅه. زر کوئ، زر کوئ، نور هم بیړه وکئ، لږه نور هم بیړه وکئ سرتیرو. زر کوئ سرتیرو، زر کوئ، زر کوئ.
دوی به د شپې خپل کار ته دوام ورکړي جلیله. اوس به هغوی زموږ په تمه نه وي. ډالۍ به ورته ورکړو. ته او کسان به دې د کلي څخه د وتلو لاره ونیسئ. دننه کلي ته موږ ځو. همدومره بس دي سرتېرو. خیر دې وي باران سرتېریا. لومړی به په دې ماینونو والوځي، وروسته به یې موږ ونیسو. زر کوه سرتېریا، د زینار قمندان لپاره. دا هم د زینار قمندان لپاره. د دې عسکر نه وژل ښه خبره نه ده. ماشي د فشار ورکه، فشار ورکه، فشار ورکه، فشار ورکه بې شرفه. زرګو فشار ورکه. تر ټولو لومړی باید موږ ځانونه وساتو. هلکان باید ونه وژل شي. مامیش مې احساساتي کېږه جلیله، مې احساساتي کېږه. دا روحیه کمزوره کول دي. داسې چې دا نو څه ته په تمه یو. زما ملکې، زما د کور ملکې. منډه کړئ. Pakarara! Pakarara! Laila? Laila! مخ وځيګه. په خپل ځای کې دې ودرېږه. عسکرو نور کسان هم مرسته وکړئ. ماینو ته پام کوئ. پکراره احتیاط کما. سمه ده. راځه راځه. قرار پکراره کراره. راځه. پام کوه. پکراره. لیلا مخ وځيګه. پوه شوې؟ لیلا